بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. نن زموږ د انګلیسي ژبې شپږمه ویډیو او د ویکابولري یا د اسنشل ورډ درېیمه برخه ده. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسې ته ځینې لغاتونه سره د جملو تشریح کوم تر څو تاسې پرې ښه پوهه شئ. لومړی لغات: رومر، اوازه. It was a rumor that Ashraf Ghani came to Afghanistan. دا اوازه وه چې اشرف غني افغانستان ته راغی. empty handed تش لاس. I cannot go to the party empty handed. زه په تش لاس پارټي ته نشم تلای. I cannot go to the party. زه پارټي ته نشم تلای empty handed تش لاس. explain تشریح کول. Can you explain this lesson? ته دا درس تشریح کولی شې. Can you explain this lesson? ته دا درس تشریح کولی شې. habit عادت. smoking is a bad habit. سیګریټ څکول یو بد عادت دی. دوستانو، smoking نه دلته مراد سیګریټ څکول دي. smoking is a bad habit. سیګریټ څکول یو بد عادت دی. دوستانو، یو یادونه باید وکړم که تاسې زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرنینګ تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله درنه کومه چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. misbehave بد چلند کول. He misbehaves with everyone. هغه هر چا سره بد چلند کوي. distance فاصله. Some children walk long distance to go to school. ځینې ماشومان اوږد مزل کوي چې ښوونځي ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي. continue ادامه ورکول. We will continue this discussion later. مونږ به دې بحث ته وروسته ادامه ورکړو. upset ډیر خپه. دلته بله امریکاتی هم شوې ده چې دا هی دلته اضافه شوې ده. upset ډیر خپه. He was upset because he was not invited. هغه ډیر خپه و ځکه چې هغه نه و دعوت شوی. He was upset. هغه ډیر خپه و because ځکه he was not invited. هغه نه و دعوت شوی. heart جونګړه. This is my heart picture. دا زما د جونګړې تصویر دی. village کلی. I was born in a small village of Ningrar province. زه د ننګرهار ولایت په وړوکي کلي کې زیږېدلی یم. دوستانو، نننی درس زموږ په همدې ځای پای ته رسیږي. نو بیا هم زه تاسې نه هیله کوم که تاسو زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرنینګ نه وي در سره سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرنینګ در سره سبسکرایب کړئ. زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ تر څو نور دوستانو ته هم ورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.